बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मो چې څومره په نړۍ کې مسلمان دي ټولو ته د وسلام دي زه حاضر ګل حاضر ویډیو بیا ته کوم چې مو نظم یلایو مو په مسلمانو سره نه دی یلای مو په کفار سره یلای مو په ملي ورته سره نه یلای مو په د نړۍ من یتیز واقع سره نه یلای دوی وسیله ته دی مسلمان چې دوی جنگ ونه کا وایي افغانستان یې بچات کو وینه تعالی نشوا او طالبانو ته دی خیر وي چې اپ اعلان وکا کني امریکا چې وتا دی وی چې دا ونه چې دی وینه لختي وبېږي افغانستان لړان شي خو دوی دا قرباني افغاني کړی دو چې هغه چې بالکل د خیر دی چې د وطن بچ کا وینه نه کړه تعالی او کفر ته موتی ورکړه زه خو امریکای په خلاف مې کړی دی نه دی اردو خلاف یم نه دی امنیتي ځواکې په خلاف یم دوی وسیلې ته د مسلمان دی دوی جنګ کړی شه داسې نه وه چې داسې هغه چې داسې وورځي کې بیا شي ولي وایي هغه مسلمان دي دغسې غیرت پښتې لري خو دوی حوصله وکړه دوی حوصلې ته مسلمان دی و طالبانو ته مسلمان دی چې دوی د عفو اعلان ورته وکړه میرا مو دا مطلب نه دی چې زه داسې یم چې ملي اردو کافره وه یا ځاني ځواکونه کافر وي دغه ته ټولو ته مسلمان دی چې دوی حوصله وکړه جنګ یې ونه کړ وطن یې ړنګ نه کړ وینه یې تعالی نه کړه خپل وروڼه یې میږ ته ټول بس طالبانو ته په کور دی چې میږ نه پوهېږي میږ داسې مینه دوی خوراک و چې میږ په ځوان پرې ونځي پوه مې کو چې په ټول عمر د دین حدیث د قرآن په شارنې قانون شریک کوي میک قانون د قرآن د حدیث په رڼا کې داسې قانون دی چې په نړۍ به میک تیارونه وي انشاءالله دومره انصاف وي دومره هغه طالبان ته انګېزه یم چې ښه میستني یا یو غدی کتاب کې دي چې ناپوهان مه وژنئ ناپوهي مړه کوي وایي چې بیا بل داسې کول دی چې ناپوهان داسې مثال لري که لکه وسله هر سړی ډزوای شي نه تاسې دا مهرباني وکړئ یعنې دوی ته دا مهرباني وکړي چې افغانستان خلک ناپوهه دي تعلیمونه یې نشته طالبانو ته پکار ده چې په خوږه یې پوه کړو انشاءالله چې ټول عمر بېدابه شوي دوی دا ویلي اردو والا په ځوان پرې روان سي مو په ځوان پرې روان سي بله په ځوان پرې روان سي موږ ټول یو نه چې افغانستان آباد کړي زه داسې نه یم چې ملي اردو دی ویسوه یا فلانی دی ویسوه نه اشرف غني به ته بالکل سلام دی چې د دومره قرباني وکړه چې ده دا نه وغوښته چې وطن دې ړنګ شي وینه دې تالا شي یعنې هر شی سلامت پرې خو امریکا یې تر مخکې وطن ته ولګله نره مې ټول ته د وسلام دي که بیا څوک بیا په نظمې خفه کېږي زه یې بیخي لیکم نه او چې دا لیکلي مې دي په دغه ټولې نه زه معافي غواړم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته